تاسو ته دې په یاد وي چې امارت عفو اعلان کړ. د عفو معنا دغه نه ده که چا بیا څه کول تر هغه وخته پورې کول، د نظام خلاف یې کول، د هېواد ګټو خلاف یې کول، د ملي ارزښتونو خلاف که هر چا څه کول نو بیا هغه هم معاف وي. خلک دغه نوي جرایمو د ظلم فرق وکوي. نوي که چا جرایم کول حتما به د حکومت څوک چې لاس نه رانیسي، امنیت تامین دپاره څه کار نه کوي، ګزمه او پیره ونه لري، د چا څخه پوښتنه ونه کوي، یو څوک چې لاس ونه نیسي ورځ یو ورځ څوک ښه نه وي، د حکومت معنا څه شی ده؟ چې کوي بیا خو راځي دغه ګډوډ سره ګرځول. د عفوې موضوع فقط تر هغه کچې پورې و چې پخوا څه سوي هغه چې څه سوي وو هغه خلاص و پر هغه ځای باندې له فتوحاتو څخه وروسته بیا نه جرایم معاف دي، سخت شدید برخورد ورسره کېږي. بیا د ملي ارزښتونو په خلاف باندې موږ دا هر کار ګڼو که هر چا هر څه تحرک کاوه. او دا ته موږ داسې سیاسي مجرمین هم نسو ورته ویلی، جنایي مجرمین هم نسو ورته ویلی، دا فوق العاده جرایم دي، بیا د ملي وحدت خلاف دي. دلته اوس یو داسې واحد اداره راغلې چې هغوی دا ټول وطن په بر کې نیولی ده او خلک ورباندې راضي دي. دا ولس ورته ځای ورکړ، دا ولس ورته ښه راغلاست ویلي دي. د دې ځای کې د ولس او د دولت تر مابین بې اعتمادي ایجادولو دپاره نو اوس دغه مطبوعاتي جنګ ده. دا مطبوعاتي جنګ باندې که داسې وي چې موږ تاسې ورباندې یا باور کوو یا د دې باندې څه د جواب دپاره څه چمتو کول وغواړو، یعنې یا پر خبره یې وبولو، فکر کوم موږ تاسې به ستړي کړي او دا پروپاګاندا تر هر وخته پورې تیار وي. تر اوسه پورې کوم یو مثبت راپور دغه ځینې رسنیو لکه نوم چې موږ یاد کړئ یا دغه ته ورته ځینې څلورې خولې خلاصې کړي د دغه یو مثبت خبره تاسې اورېدلې ده؟ دلته دې ځینو غټو غټو ټکو ته اشاره وکوله. ګوره د افغانستان توحید یو غټه مسله وه چې پخوا ملوک طوایفي هم وه، د تجزیې خطر نه په ځینو په خوله باندې نارې وایي، ځینو د افغانستان د دغه عمومي د دغه غټه د دغه ارزښتناک نامه څخه به کله کله انکار کوو. ستاسې په یاد دي او چا څه نه ورته ویل. دا سرې کرښې چی شته وایي چې هېڅ نه لري، چې نه ملي نوامس لري په دولت کې، نه ملي ارزښتونه لري، نه یې شي ته ژمن وي، نه یې په خاوره باندې خوا بدېږي، نه یې په عزت باندې خوا بدېږي، نه یې د بل په تجاوز باندې خوا بدېږي. بیا د ملي ارزښتونه څه شي